السلام علیکم دوستانو د مسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو زموږ د نن درس دی د انګلیسي په کورس کې دوستانو له موږ سره نن ګرامر په هغه کې دوستانو له موږ سره although do even though د دې درو سره دوستانو په پښتو کې له موږ سره مطلب دی که څه هم although do even though د دې په پښتو کې له موږ سره دوستانو مطلب دی که څه هم. نو اوس دوستانو موږ ورځو د هغه استعمال ته او چیرې کارول کیږي. Although, though, even though means in spite of something. It can be used at the beginning or in the middle of a sentence, but it doesn't have a comma afterwards. که څه هم معنا د یو څه سره سره دا د جملې په پیل یا منځ کې کارول کېدای شي مګر وروسته کاما نه لري. Example مثال Although it rained all day, we enjoyed the football match very much. Though it rained all day, we enjoyed the football match very much. Even though it rained all day, we enjoyed the football match very much. که څه هم ټوله ورځ باران وو موږ د فوټبال لوبه ډیره خوندوره کړه. یادونه تر دو although even though وروسته پوره جمله استعمالیږي. دوستانو که چیرې موږ د دو کلمه وکاروو نو هغه وروسته به زموږ جمله پوره وي. لکه I am still thirsty though. یعنی په دوستانو موږ وایو چې زه تر اوسه تږی یم سربیره پر دې یا که څه هم I am still thirsty though I drank 2 glasses of water. زه تر اوسه تږی یم سربیره پر دې چې 2 ګلاسه اوبه مې وڅښلې. نو دوستانو په دې کې یوه یادونه یا نوټ زموږ دا ده چې له دو یا ایون دو یا although وروسته به زموږ جمله پوره وي. په although دو ایون دو کې دوستانو لیک توپیر دی. اول ایون دو که څه هم پر یوې خبرې د زور اچولو لپاره ایون دو استعمالیږي. لکه پر یوې خبرې د زور اچولو لپاره ایون دو استعمالیږي. لکه even though you are my friend you say this. even though you are my friend you say this. که څه هم ته زما ملګری یې بیا هم دغه وایه. even though you are my friend you say this. though که څه هم په عامه توګه د دو لفظ په written English یعنی په لیکنه کې استعمالي یعنی په لیکنې انګلیسي کې استعمالیږي. لکه چې یو مضمون یا بل څه لیکي نو باید دو استعمال کړل سي. لکه په عامه توګه د دو لفظ په written English یعنی په لیکلي انګلیسي کې استعمالیږي. لکه چې یو مضمون یا بل څه لیکي نو باید دو استعمال کړل سي. لکه though I went there I did not see Jamil یا I didn't see Jamil. که څه هم زه هلته ولاړم خو ما جمیل ونه لیدی. I do not یا I don't like him. I do not like him though he is your friend. زه هغه نه خوښوم که څه هم هغه ستا ملګری دی. I don't
یا I do not like him though he is your friend. زه هغه نه خوښوم که څه هم هغه ستا ملګری دی. although که څه هم. که چیرې د although لفظ په spoken English یعنی خبرو کولو کې استعمال سي نو به ښه وي. لکه although I read your letter twice, I could not understand it. که څه هم ما ستا لیک بیا ولوستی خو زه پرې پوه نه شوم. I do not remember your name, although you are familiar to me. زما ستا نوم یاد نه دی که څه هم ته زما خپل یې.